بسم الله الرحمن الرحیم. د خبرونو سرټکی. د اسلامي امارت لخوا په امنیت شورا کې د ځینې هیوادونو د اندېښنې ردول، د ملي پراختیا شرکت د فلزي عناصرو کرنیز او صنعتي ماشین آلاتو له تولیدي فابریکو څخه د دفاع وزیر او مل پلاوي لیدنه، او روسیې ته د امریکا خبرداری. د لوی مهربانه خدای په سپېڅلي نامه درنو سلام. د نن ورځ خبرونو ته ښه راغلاست. نن شنبې د 1404 کال د اوږي اوله نښته. زه عزیز یم. دا بشپړ خبرونه دي. د اسلامي امارت ویاند مولوي ذبیح الله مجاهد په امنیت شورا کې د ځینې هیوادونو هغه اندېښنې چې بې ځایه بلل شوي دي چې ګواکې افغانستان کې د نورو هیوادونو د خپلسرې ډلې شتون لري. ښاغلي مجاهد دغه ادعاوې رد کړي او له ټولو هغو جهتونو چې په دې اړه اندېښنې خپروي غوښتي چې بې دلیله دي د افغانستان د بې ثباتي هڅه نه کوي. نوموړي زیاته کړې چې هیڅ شواهد نشته چې ورته ادعاوې ثابتې کړي. د اسلامي امارت ویاند ویلي چې راځي د بې ځایه ادعاو پر ځای افغانستان کې موجود امنیت او پرمختګ یو ښه فرصت وبولو او همکاري ورسره وکړو. د ملي دفاع وزیر مولوي محمد یعقوب مجاهد، د چارو ادارې لوی رئیس شیخ نورالحق انور، د اماراتي شرکتونو لوی رئیس مولوي احمد جان بلال او مل پلاوي د ملي پراختیا شرکت د فلزي عناصرو کرنیز او صنعتي ماشین آلاتو له تولیدي فابریکو څخه لیدنه وکړه. په دې لیدنه کې مولوي محمد یعقوب مجاهد د هیواد د آبادي او ځان بسیاینې برخه کې د ملي پراختیا شرکت کرنې بې سارې بللې او د هر راز مرستې او ملاتړ ډاډ ورکړی دی. دغه راز د ملي پراختیا شرکت عمومي ایجابي رئیس عبدالرحمن عطاش هم ډاډ ورکړی چې په ټول توان د هیواد د پرمختګ او آبادۍ لپاره ګړندۍ هڅې کوي. د هلمند د نوې ولسوالۍ اړوند په پنجاو سیمه کې هلمند سیند ته د یوې تراکتور د لوېدو له امله د ښځو او ماشومانو په ګډون 12 تنو ژوند بایللی او 4 نورو ټپیان شوي دي. په دغه تراکتور کې 13 تنه سپارو چې غوښتل په یوه واده کې د ګډون په موخه له ګرمسیر څخه ناوې ولسوالۍ ته ولاړ شي. او وروستۍ خبر ده چې د امریکا ولسمشر ډونالد ټرامپ یو ځل بیا ګواښ کړی که چیرې راتلونکو 2 اونیزو کې د اوکراین د سولې په خبرو کې پرمختګ ونه شي، واشنګټن به پر مسکو نوي بندیزونه ولګوي. ټرامپ ویلي چې زه پرېکړه کوم چې موږ څه وکړو او دا به ډیره مهمه پرېکړه وي او دا هغه د چې آیا سخت بندیزونه ولګوو یا لوړې تعرفې یا دواړه او یا هیڅ ونه کړو او ووایي چې دا ستاسې جګړه ده. دا په داسې حال کې ده چې د روسیې د بهرنیو چارو وزیر سرګی لاوروف ویلي چې اوس مهال د روسیې ولسمشر ولادیمیر پوتین او ولادیمیر زلنسکي ترمنځ د لیدنې هڅې پلان او هڅې نشته. قدرمنو لیدونکو له ملتیا مو مننه. تر بیا ښه وخت او ښه چارې.